طالبان په پنجشیر ولایت کې د لسګونو کسان نیول نه مني. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو په پنجشیر ولایت کې لسګونو کسان نیول نه مني. د پنجشیر لپاره د طالبانو امنیه قومندان په دغه ولایت کې د لسګونو کسان د نیول کېدو خبر نه مني. د پنجشیر لپاره د طالبانو والي ویان ابوبکر صدیق پرون شنبه رسنیو ته ویلي چې په حصه اول کې له 30 نه تر 40 پورې کسان د ناسم پوهاوي له مخې نیول شوي چې وروسته بیرته خوشي شوي دي. په عین حال کې د پنجشیر لپاره د طالبانو امنیه قومندان مولوي داد محمد بطار پرون ازادي راډیو ته ویلي نیول شوي اکثره کسان تر پوښتنې او ګروندیو وروسته خوشي شوي دي. هغه وایي چې ځینې کسان چې مشکوک ښکارېدل کېنول شوي دي. کله چې د کلي ملکان ورڅخه پوښتنه کړې دوی ولي چې د زمرودو په کان کې کار کاوه. دوی وروسته خوشي شوي او د هغه مشکوکو کسانو شمېر خورا کم دی چې د طالبانو له مجاهدینو سره د نور ټول خوشي شوي دي. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.